زه در سره مینه لرم، زما ژوند دی، ته تر ټولو ماته مهم یې، ښه ته مې زندګي بې له تا څه وکړم، فلان بستان بستان. په بل سبا یې د خور او د نارینه د خپل خاوند ترمنځ باید یو وټاکي. مثلا خور یې وایي چې پاکستان ته تلل مهم دي، خاوند یې وایي ایران ته تلل مهم دي. دا خپل خاوند ته وایي چې نه پاکستان ته ځو. خاوند یې ګوري چې ښه رښتیا د زه ژوند یم، که د زه ژوند وای خو زما خبره دې منله ولو که اشتباه وه. بنان زه فکر کوم ښځې په شدت سره مکاري دي، ښځې په شدت سره د نارینهو په زخم باندې حمله کوي، ښځې په شدت سره نه پوهېږي چې د نارینه نه څه غواړي، فقط د نارینه ماغزه خوري او دا اشتباهات ښځو کې شته. ولې منفي افکارات د هغوی په ذهن کې جوړېږي؟ زه فکر کوم ښځې هېڅکله نه غواړي چې په خپلو ماغزو کار وکړي، ښځې هېڅکله نه غواړي چې خپل سټنډرډ پورته کړي. وګورئ د یوې ښځې تر ټولو ستره هیله څه شی ده؟ دا چې خاوند ولري. د یوې ښځې تر ټولو ستره هیله څه شی ده؟ دا چې لوکس میک اپ واخلي. د یو ښځې تر ټولو ستره هیله څه شی ده؟ دا چې ټیک ټاک کې وګډېږي او مشهوره شي. په داسې حالت کې چې د نارینهو حالت دا نه دی، نارینه په شدت سره باید نوکري وکړي، مزدوري وکړي، د سختیو نه تېر شي تر څو پیسه داره شي. هر هغه ښځې چې های ولیو ښځې دي، هر هغه ښځې چې د دوی سطحه لوړه ده، هغوی هېڅکله خپل خاوند سره جنګ نه کوي. د هغوی ټول پلانینګ د هغوی د خاوند له امله دی. که چیرته یوه ښځه ماته وایي چې زما خاوند ناکامه دی یا زما خاوند غریب دی یا زما خاوند بې سواده دی، اصلي ګناهګاره ښځه ده. ځکه د خاوند کرکټر د ښځې په لاس کې دی. که ته غواړې چې ستا خاوند قهرمان اوسي، ته ورته ظرفیت د دې ورکوي چې قهرمان اوسي. زه داسې ښځې لرم چې خاوند یې نړۍ بدلوي اما ښځه یې په هغه باور نه لري. خاوند یې نړۍ بدلوي اما ښځه یې په دې فکر کې د چا خاوند خو بل چا سره جوړ نه وي. خاوند یې نړۍ بدلوي اما ښځه یې د هغه په پلانو او د هغه په تجارتونو باور نه لري. پس ښځې باید خپل ظرفیتونه لوړ کړي. زه معمولا په ښځو ځکه نه غږېږم چې کله هم زه غږېږم او حقیقت مې له خولې وځي، او کله چې زما دا حقیقت له خولې وځي، اوسنۍ ښځې په ډېرې لوړه کچه بې سطحه، بې پلانه او بې سوژې دي. چې کله ښځې یادوم په عمومیاتو نه غږېږم. ښځې که واقعا غواړي د ژوند طریقه زده کړي، بیبي عایشې ته دې وګوري، بیبي خولې ته دې وګوري، بیبي خدیجې ته دې وګوري. نننۍ ښځې اصلا زموږ د اسلامي اتلو ښځو سره د مقایسې وړ نه دي، ځکه دوی اصلا نه پوهېږي. باور وکړئ په 10 کې 8 ښځې په دې نه پوهېږي چې اسلامي سترې الګوانې د دوی څوک دي.